السلام علیکم په خیر اهلی هر کله راشه خپل ټولو مینوالو خپل ټولو دوستانو ته زړه کوم زړه تل نوې ډېر ډېر هر کله ما ته وایي شیخ احمد شیر او تاسو ګورئ دې ټایم کې پروګرام د ډالډا دسترخوان تیر شوي یو میاشت او د دویمو ورځ ده چې مونږ چې دی نو یو بل سره ملګرتیا ده او زمونږ ملګرتیا کې چې دی نو ډالډا کوکینګ آیل اینډ بنسپتي چې دی نو پوره مرسته زمونږ سره چې دی نو هغه کړې ده او زمونږ د پروګرام مرستیال چې دی نو هغه هم ډالډا کوکینګ آیل اینډ بنسپتي جوړونکي زمونږ مرستیال دي او د هغوی وینا دا ده چې تیر شوي د اتیا کالونه د میندو بې حد چې دی نو هغه په ډالډا باندې چې دی بروسه ده او په صحت باندې او د هغې سره سره په کوالټۍ باندې چې دی نو چېرته هم ډالډا چې دی نو هغه کمپرومایز چې دی نو هغه نه کوي او په دې اختر کې چې دی نو د ډالډا نه تاسو مختلف قسم چې دی نو ډشز جوړولی شي او د خپل د ټرالۍ د ټي ټرالۍ او د هغې سره سره د خپل دسترخوان چې دی نو تاسو خوند چې دی نو سیوا کولی شئ چې مختلف ډشز چې نه هغې نه جوړ کړي او ځکه خو وایي که نه چې کم ځای کې ډالډا نو هلته کې چې د مورنۍ مینه به تاسو ته ملاویږي یعنی جهاں ډالډا وہاں ممتا یا جهاں ممتا وہاں ډالډا دا دواړه خبرې دي او خبره که کېږي نو په دې کې دا ده چې ډالډا کوکینګ آیل چې کم دی نو په دې کې اکټیو انرژي کې تاسو ته وټامن اے ډي این ای چې دی نو هغه ورکوي د هغې سره سره دوی چې دی نو په دې کې تاسو ته اومیګا 3 اینڈ 6 چې دی نو هغه هم ملاویږي او کولیسټرول نه بالکل چې دی نو دا فری چې دی نو هغه دا دي او د غوړو خبره چې کوو نو چې کله تاسو روایتي خوراکونه پخوئ تاسو په دې کې مختلف چې دی نو حلواګانې پخوئ تاسو په دې کې پراټې پخوئ نو په دې کې وټامن اے او ډي چې دی نو هغه هم ملاویږي تاسو ته کولیسټرول نه بالکل چې دی نو هغه پاک دي او خبره که د آلیو آیل چې دی نو هغه کېږي نو په آلیو آیل کې وایي چې د سپین بهترین آلیو چې دی نو هغه په دې کې استعمالیږي ستاسو د صحت دپاره هغه ډېر زیات بهترین دي اختر دی او په اختر کې یوازې هر کار چې دی نو هغه خوند نه کوي که هغه پخلی که هغه پروګرام وي که هغه په کور کې ناستی که هغه بهر ته ناستی زمونږ سره یعنې زما سره او زمونږ د پروګرام کې چې کوم نمنې میلمنه ده هغه نه صرف په خیبر ټي وي باندې بلکې خیبر نیوز باندې هم هغه تاسو ګورئ او ماشاءالله په ډېر کم وخت کې هغوی خپل ځای چې دی نو جوړ کړو که ایز ا نیوز اینکر پرسن هغه زه ګورم نو ماشاءالله ډېر زیات ښه لفظونو چناو هغه یو پروفیشنل چې کوم رویه یي هغه په هغوی کې نظر راځي که بیا رپورټینګ کې هغه ګورو نو ډېره زیاته ښه چې دی نو هغه کوي او که بیا د ژوند رنګ چې کوم پروګرام دی چې تاسو د ډېرې مودې نه چې دی نو ګورئ او هغه د افغانستان چې دی نو هغه هم پریزنټ کوي د هغې سره سره ډېره ښکلې شاعري چې دی نو هغه هم پکې هم کوي زما سره نظیفه همدرد چې دی نو هغه موجوده ده السلام علیکم وعلیکم السلام وای اختره شکر دی چې راغلی اختره شکر دی چې راغلی په انتظار درته د ډېرې مودې ومه تاسو ته سلامونه ډالۍ کوم اختر دې ستاسو مبارک شي جامې مو مبارک شه طاعت عبادت د الله په در کې ستاسو همدارنګه د لیدونکو قبول شي لیدونکو ته هم سلامونه وایم او اختر مبارکي ورته وایم اختر مو مبارک شه ډېره مننه او خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ او زما د طرف نه هم تاسو ته ډېر ډېر مبارکۍ چې دی نو هغه دي او یقینا زموږ کتونکي چې دی نو هغه خو پروګرام چې دی نو هغه ګوري نن چې دی نو هسې خو تاسو افغاني ډشز هم پخوئ پاکستاني ډشز هم پخوئ په اختر کې چې کله پخلی کوئ نو څه کوئ تاسو که ما نه د افغانستان په حواله پوښتنه وکړئ نو افغانستان کې چې دا چون چې روژه تېره شوې ده نو موږ ډېر زیات بیا دغلته شوله پخه کوو یا پسه غوښه چې تاسو ګډوری ورته وایي هغه قورمه هغې نه جوړوو هم د دې تر څنګ منتو ورسره زیات پخوو او دغه څیزونه دي چې هلته پخیږي ولې دا چې په پاکستان کې به زما دا اختر دلته د کوچنی اختر نو په پاکستان کې ګورم چې دلته به څه څه پخیږي څه به پخیږي نو بس دا وګوره د پاکستان کې نن اتفاقا چې دی نو دا د اختر دریمه ورځ زموږ سره سیلیبریټ کړي وه خو د دې نه مخکې اختر لومبنۍ ورځ باندې په مات په تاسو باندې که یاد شي چې زموږ په یو ځای باندې پروګرام و او ما تاسو ته مینچې پخلي وې مینچې وې بالکل زما یاد او په هغې کې میوې څومره مزېدارې وې ډېر زبردسته نو یو خبره دوستانو زه کوم کله چې شیر صاحب د لاس خواړه وي نو هغه ډېر زیات مزهدار وي دومره خوندور وي چې یعنې د چا خبره وایي ګوتې مو ورسره خوړو کمه ده نو ډېر زیات خوندوره اشپزي کوي خوندور پخلی کوي په لاسونو دې برکت شي مننه خوشحاله
خوشاله اوسئ آباد اوسئ او بریالي اوسئ. نن زه ستاسو لپاره ټکه چې دی نو هغه جوړوم او دا چې دی نو بوټي ټکه چې دی نو هغه ده صحیح ده. او دې دپاره ما بونلیس چې کوم چکن دی هغه اخیستی دی او هغه د سینې والا چې کوم حصه ده ما هغه اخیستې ده صحیح ده. په دې باندې د ټولو نه مخکې چې دی نو هغه ټکه مساله چې دی نو هغه زه لګوم او دا څومره دا تقریبا څه داسې یو چمچ. اصل کې افغانستان کې چې کوم خوراکونه جوړیږي نو په هغې باندې هغه د مسالو چې کوم مقداري هغه داسې نه ډېر کم چې دی نو هغه نو د دې د وجې نه ما په دې باندې ډېرې کمه مسالې ولګوي. خو تور مرچ تاسو لازمي اچوئ نو تور مرچ دی نو هغه ما لږ شانې په دې واچوو. د دې سره چې دی نو زما سره لږ غوندې چې دی یو داسې مساله تیاره مساله چې په هغې کې یو قسم دا یخني چې دی نو هغه زه جوړوم او په دې کې ما څه کړي دي چې ما په دې کې ډالډا کوکینګ آیل اخیستی دي. په هغې کې چې دی نو ګرمه مساله د یخنۍ دپاره غوښه او بیا د هغې نه پس اوږه او ادرک پیسټ چې دی نو هغه زه واچوم او د دې نه بیا زه یو مخصوص قسم زما سره یو ساس چې دی نو هغه جوړ شي او چې کله دا ساس داسې تیار شي که نه بیا د دې مزیدار چې کله تاسو پخلی کوئ سپیشلی تکې هر څه جوړوئ که نه د دې ډېر مزیدار خوند بیا راځي. نو دې دپاره ما څه وکړو چې دا په دې ما ورته اوس پخلی کې اوبه راسي چیس کوي. نه مننه. بس زه خو دې ته دا چې تاسو دا دومره تعریف وکړو دومره ستاینه مو کړله اوس نو زه دې ته انتظار کوم چې دا تاسو څه ټایم پاخه کوي. بس دا به زه په تاسو نن ټرای کوم زه به په تاسو ټرای کوم او تاسو ډېر ښه کار تاسو به بیا ماته نمبر راکوئ چې څومره نمبر چې دی نو هغه د دې دي. ښه ما دې دپاره یو ګریل اخیستی هغې د وجې دا ده چې ګریل باندې کله دا تاسو پخوئ نو د دې سره د دې رنګ چې دی نو هغه ښایسته شي او ښه ورسره چې دی نو هغه لګي. نو لحاظه ما څه وکړو چې په دې کې ما دا مسالې ښې طریقې سره په دې ولګولې. بیا د دې نه علاوه چې په کومه ایریا باندې نشته نو په هغې باندې به دا ښه طریقې سره چې دی نو هغه مکس کوو او بیا په دوه سټیجه باندې ماته پکار دي چې دا تیل ما دلته ټول ختم کو. د ډالډا چې ما څومره تیل دي که نه ما ډېر استعمال کو ماشاءالله. روجو کې د روجو نه پس چې دی نو ما چې دی څومره پخلی په دې باندې وکړو تاسو سوچ دی نو هغه دا دی. په دې باندې لږ لږ چې دی نو ما دې ګریل باندې هم ولګوو او لږ مطلب دا چې داسې چې دا ټول چې دی نو دا په دې باندې او غوړ چې دی نو هغه شي صحیح شو. زه یو پوښتنه لرم تاسو د غوښې سره هم غوړي واچول دا د څه وجې نه علت یې څه دا چې کله هم تاسو ټکه جوړوئ ټکه څه لږ سافټ شي بیا دې سره سختېږي نه. تاسو هغه مونږ چې اکثر هغه پښتانه چې دی نو ګډ غوښه چې دی نو استعمالوي په هغې کې چربي بالکل او بعض اوقات په هغې کې داسې چې د لم چې دی نو هغې باقاعده استعمال په هغې کې کېږي چې هغې سره څه کېږي چې هغه خوند خو هم ورکوي هغې سره غوړوالی هم راځي هغې سره پوسواله چې دی نو هغه هم راځي. نو دا د هغې دپاره چې دی نو یو بهترین یو آیډیل سیز چې دی نو هغه دا دی. ښه د دې مکسینګ چې دی نو هغه وشو صحیح ده. او بل چې دی نو مونږ به څه کوو چې په دې باندې ما ډالډا کوکینګ آیل هم واغستو او د دې سره بس دا سمپل طریقې سره دا په دې دا تاسو کېږدئ او بیا د دې هغه د شرا چې کوم هغه جنکار دی اواز دی که نه هغه نه بیا بیل خوند لري هغې نه بیا بیل تاسو خوند اخیستلی شئ او ښه لګي. ښه نظیفه تاسو خو چې افغانستان کې وئ هلته کې لکه پخلی تاسو وایئ چې بېله خبره دلته کوچنی اختر ده ستاسو دا که نه بلکل زما فرست ټایم لومړنی اختر مې دې ځای کې ده بلکل خیبر سره تاسو سره نو ګورم چې تاسو څه کوئ. دا خو زما دپاره کلا دوستانو یعنې ما په اول ځل ولیدل چې شیر صاحب داسې خوندور خواړه پخوي بلکې دا ټوله روژه د دوی د خوړو نه موږ مستفید شوي یو. مطلب په ټي وي زموږ دا دویم پروګرام دی پخلي سره بالکل یو د اختر په لومبنۍ ورځ موږ کړی ډېر ښایسته هغې کې هم تاسو ډېر ښایسته خوندور نظیفه شعرونه په هغې کې ښه ډېر مزېدار ویلي یو هغسې شعر دوی ته بیا ووایئ که نه. ولې نه زه به شعر ووایم نو تاسو ما ته وایئ چې څه شي په هکله شعر ووایم اختر حوالې سره ووایئ. اختر شعر ووایم او جی سمه ده. زه به اختر په اړه دوستانو ته شعر ووایم نو زه به چې زما رایاد شي شعرونه خو ډېر زیات دي خو چې رایاد مې شي. ښه تاسو رایاد کړئ مونږ به خیر د هغې پورې انتظار چې دی نو هغه به وکړو بلکې تاسو وګورئ چې په دې باندې دا تاسو د شرا اواز چې دی نو هغه راځي ښه مزېدارې ټکې چې دی نو هغه جوړېږي او دمې ټایم چې دی نو هغه شان تاسو دمه واخلئ. سمه ده. قدرمن دوستانو خپرونې ته ادامه ورکوو نو ورځو یوه لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بیا هم راوګرځئ خپرونې سره اوسئ.
یو ځل بیا خپل ټولو مینوالو ته هرکلی پروګرام د ډالډا دسترخوان زموږ د پروګرام مرستیال ډالډا کوکینګ آیل ان بنسپتي جوړونکي زموږ مرستیال زموږ سره ملګري کوربنه چې ده هغه نظیفه همدرد چې ده نو موجوده ده د بریک نه مخکې هغوی ویل چې زه شعر را یادوم نو بیا تاسو ته شعر چې دی نو هغه وایم نو تاسو را یاد کړو ولې نه وایي اختر د ټولو مبارک شه اختر د ټولو مبارک شه اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي که د یار تر څنګه وي آی های های اوی نو بس داسې اختري شعرونه به هم تاسو ته وایم ځکه چې دومره خوندور بوی راځي زه خو وایم چې دا پخ شوي تیار شوي دي که نه وي تیار شوي دوستانو تاسو پوهېږئ ډېر خوشمزه ډېر مزېداره بوی د دې نه راځي خو پته نه ده چې دا زه د خوراک په وخت کې به دا څومره خوندور وي دا چې کله تاسو بیا ټرای کوئ تاسو به راته رشته والا خبره کوئ چې د دې خوند چې دی نو هغه څنګه زما سره سویټ ډش هم شته سویټ ډش به هم چې دی نو هغه به مې که نه ځکه چې میلمانه زمونږ دومره د زړه پورې میلمانه راشي تاسو ته په پروګرام کې او بیا تاسو هغوی سره ښه تاسو که زه یو تپوس کول غواړم او هغه دا چې که تاسو چاته مشوره ورکوئ چې هغوی د ایز ا مدر چې دی نو د ماشومانو څنګه خیال وساتي هغوی د تاسو ډالډا هغوی ته ریکمنډ کوئ ولې نه قدرمن دوستانو بالکل شیر صاحب ډېره ښایسته ټکي ته اشاره وکړله همیشه کوشش وکړئ چې د ژوند په ټولو چارو کې خپل اولادونو ته ډېره خاصه توجه وکړئ بالخصوص په خوراک کې کوشش وکړئ چې دغه ډالډا غوړیو نه استفاده وکړئ ځکه چې دا د صحت دپاره ډېر مفیده دي صحتمنده دي همدارنګه د مرضونو مخنیوی کوي او دوی به تر هغې پورې صحتمنده اوسي ځکه چې تاسو که دې ته ګورئ هم نو هغه کلک غوړي دا نه دي چې موږ ووایو چې یاره دا کلک غوړي دي ځکه چې هغه یو څه مضر هم یې که نه نو دا چې دي دومره ښه غوړي دي زه چې راغلی یم د دې نه استفاده کوم هم زه صحتمنده یم هم زما ټوله فیملي صحتمنده د دې غوړو سره نو کوشش وکړئ چې ډالډا سره په کورونو کې ولرئ او تاسو هم په هغې سره په هر ځای کې واوسئ دا وګورئ دا خبره ما غوښتله ځکه چې دوی چې څنګه وینا ده چې وایي چې د تېرې شوي د اتیا کالونه چې دی نو دوی سرویسز چې دی نو هغه ورکوي او دا سرویسز چې دی نو لا په دې کې چې دی نو څومره میندې چې دي هغوی په دوی باندې ډېر زیات بروسه چې کوي نو آیا دا واقعي ده چې بروسه لکه د دې خبرې قابل دوی دي او که نه چې بروسه په باندې وکړلی شي او که نه بله خبره دا ده چې کله مور تاسو ته دا وایي دي چې او زه په کور کې دا استعمالومه زما بچي چې دی نو هغوی دا خوښوي د هغوی د صحت دپاره دا ښه دي نو بیا چې دی نو بنده یقین راځي چې او دا خبره لکه صحیح ده او ډالډا خو نه صرف پاکستان کې بلکې په افغانستان کې ښه په دغه سره په پریمانه کچه سره دا غلطه ډېر زیات ځکه چې افغانستان کې هم د دې نه زیاته استفاده کیږي ولې چې دا دومره خاص غوړي دي چې ټول خلک د دې نه هلته استفاده کوي مونږ خو ډېر زیات استفاده کوله دلته هم استفاده کوو هلته هم نو ځکه چې صحت دپاره ډېر ښه دي ویټامینونه په دې کې دي د ستاسو په وجود کې چې څه کمی هغه به انشاءالله دغه غوړي پوره کوي کوشش وکړئ چې استفاده وکړئ بالکل همداسې ده ښه لکه که د اختر ورځ سیلیبریشن خبره کوو نو د چا کره متلل خوښ وي که څوک در کره راشي نو ښایي نو زما خو خوښ دی چې مونږ کره میلمانه راشي زه قربانه وباسم او میلمانه راشي او دا زما ډېر زیات خوښېږي او د هغې نه وروسته چې د اختر ومه ورځ چې نو بیا زما خوښېږي چې زه بهر لاړه شم چکر ته دوستانو کره لاړه شم فرند سره واوسم په ملګرو باندې وګرځم نو ډېر خوند کوي لکه بیا تاسو هغه څه خوند درکوي ما په دې کې ګوره دوه کارونه کړي دا ما یو ځل ګریل کو دا ما کېښودو زما سره چې دا کم سوس پروت ته که نه دا به زه دوباره په دې کې واچوم او دا چې کم لکه تاسې محسوسېږي فرض که داسې لګي که نه چې د دې پوخواله چې دی هغه صحیح نه ده شوی فرض که داسې لکه محسوسېږي زه به ټرای کوم په تاسو یو وروسته ټرای کوم مزه دا چې ما ته پته ولګي چې دا خو ښه مزېدار پوخ ته او که نه نه دا خو تا وخوړه مونږ دلته ولاړ یو ځکه چې دا درې کسان دلته چې کیمرې والا دي هغوی بېچارهګان هم وایي چې هلته دومره په مینه وخوړل دې نه مونږ ته هم راکړي نه 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 بس بیا به وخورو خیر بیا به خورئ که نه دا اوس ما ته پته وکړه دوی به بیا وایي چې زما میک اپ چې دی ځکه چې زما لپسرین خرابېږي میک اپ لپسټک به مې خرابېږي نو بیا به چې دی نو بیا به داسې لکه کېږي ما د جینکو زیاتتر چې کوم د دوی مسلې مسایل دي د هغې اندازه کېږي چې دوی به بس تاسو ته خو پته ده که تاسو خو قابل یې ځکه هر څه پته تاسو ته لګېږي دا په دې طرف ته شو صحیح ده دا بل سایډ ته هم لکه چې دا دواړو طرف ته چې دی نو ښه په کلاره کلاره چې دی نو هغه پوخ شي او رنګ چې دی نو هغه پهله دې را پرېښودو صحیح ده بالکل بیا د هغې نه پس چې دی نو مونږ اوس زما سره چې کوم دې پلیټ کې دا دي دا به هم زه واچوم پهله زه یې پکې نه راتلو که نه اوس چې دی نو زه یې په دې کې راغلو صحیح شو او دا چې دی نو دا د دې هغه ساس دا د دې هغه مزید ساس څومره ښایسته ماشاءالله او دا چې دی نو هغه ساس چې کوم ما مخکې نه جوړ کړه صحیح شو اوس په دا داسې کو دلته
دا به پرورو پخکیږي یعنی د دې پسې اور تاسو کم که زیات مو ما دې پسې کم کو ور مې لږ کم داسې کو چې هغه په مزه مزه دا پخ شي پخیږي تر هغې پورې به مونږ څه کوو زما سره لکه دې پی ما راغستې دي اها دا د پیسې دپاره یعنی دې نه څه جوړوئ څه دې نه هم څه سویټ ډش جوړو که نه ښه ډېر ښه ها ډېر دا وګوره پی دي زما سره صحیح ده او پی چې دی نو هغه تقریبا داسې نیم لیټر پورې د چې دی نو ټوټل پی دي دې نه پس په دې کې زه چې دی نو هغه به اډ کوم چیني چینی اچوي بالکل او چینی څومره خواږه خورئ بالکل زیات دوه، نه درې، خواږه چې وایي څوک وخوري که نه نو بیا هغه زیات چاغ شي وزن غټ د شي. هغې زیات شي غټ شي نو دې د وجې نه زه خواږه زیات نه خورم ښه دا خبره هم نه او کوم که خواږه زیات وخورم که نه نو یو خو څه وایي وزن به زما زیات شي که نه نو بیا خو ښه نه ده بیا به بل یو مسله هم دی که نه ګوره چې دا وزن زیات شي دې سره بیا زنانه غټه ښکاري هغې عمر زیات ښکاري عمر یې زیات ښه نو که عمر ښکاري زیات ښکاري نو څه چلو شاسه یو تپوس نه دی نو بس چې زیات شي عمر یې که نه نو بیا دا ده چې هغې چانس د لاسه ځي هغه ګولډن چانس دی د هغه د لاسه هغه ځي، هغه خواځګار ځي. نه شي پیدا کولی چې هغه کوژدن وکړي واده وکړي داسې خبره ده که نه همداسې زه ده خو داسې وایم. همداسې ده همداسې ده ښه دا د چونکې دا دوی داسې خبره وکړه چې تاسو لکه بهترین اوسېدل غواړئ تاسو چې دی نو هغه که غواړئ ویټ چې ځوان کانشیس پاتې یې شئ. تاسو چې دی نو تاسو لکه غواړئ دي چې تاسو د صحتمند خوراک وکړئ نو هغې دپاره د ډالډا چې کوم دا اولیو اویل دي دا هم استعمالولی شئ چې کوم بهترین دي او کم نه صرف د صحت دپاره بلکې د دې د سپین چې کوم هغه وایي فاینسټ او بهترین چې کوم اولیو دي هغې کې دا چې دی نو دي نو لهذا دا تاسو استعمالولی شئ بس دې استعمال ونه نه پس تاسو بیا د دې کوئ صحیح ده ولې نو دا خو زما بالکل زما خو ډېر زیات خوښېږي نو خپرونه کې خو ما دپاره انشاءالله جلا یو بوتل ایښی دی که نه او بالکل هغه به ځان سره وړم بالکل بالکل ځکه چې بالکل ستاسو په پروګرام کې میلمه شوې یم او بالکل بالکل دا پیچ دی نو وګورئ او چینی که چې دی نه نو چې زما ګرمیږي ته په خبره یو نو دا به ټول توی شوي وي. ښه بل دې طرف ته کوم. به زه څه کومه چې بل طرف ته زما سره کم سویټ کسټرډ دی د سشي د بنانا فلیور تاسو په دې کې چمچ خو بهالی شي که نه ولې نه دا خو وایي څومره دا خو اړو مشکله سکار کار یې مو دی. راته راکړه دا وګورئ دا خو اړو سکار چې دی نو نه دی ښه او په دې کې که نه. داسې مکس کوئ تاسو بس مکس وایي کوئ ته چې نه یې د ژوند کار کولی نه شم مکس کوئ او شیر څه وایي احمد شیر صاحب جی، جی. وایي ته چې نه یې د ژوند کار کولی نه شم راشه راشه انتظار کولی نه های های شم های او زندگی زما د وس خبره نه ده زندگی زما د وس خبره نه ده خو مجبور یم انکار کولی نه شم مجبور یم واه. انکار کولی نه شم څومره ښایسته. زبردست ډېر زبردست دا زمونږ چې دی نو هغه کریمي کسټرډ چې دی نو هغه ما تیار کړلو جي او دا چوله چې دی نو ما اوس بند کړه صحیح شو ډېر جي ښه، څومره تیز او ورپسې ټیک چې دی نو هغه څومره تاسو ولیدو څومره زر چې دی نو دا زر ټیک شو، شو بالکل، ټیک شو بالکل، بالکل. کریمي او د هغې سره سره چې دی نو د دې کلر چې دی نو هغه ماشاءالله. ښه مزېدار او ډېر دغه چې دی ښایسته. نو ملایم چې دی نو دا واه، جوړ شو صحیح شو جي ډېر ها دې طرف ته که تاسو وګورئ د هغې کلر چې دی نو هغه څومره ښه چې دی نو شو چینجینګ چې دی نو په دې کې راتلل شروع شي دې کې داسې کول ده چې د دې دا سوس چې دی دا صرف یو طرف ته پخولی نه ده پکار د دې دواړو طرف ته دواړو ته چې کم سوس په دې کې دی چې هغه ښه مزېدار طریقې سره په دې کې داسې راشي او دا هغه مزیداری ټکي چې هغه کمې تاسو په کور کې په اسانه جوړولی شئ داسې نه ده چې تاسو د دې دپاره به هم تاسو رسټورنټ ته ځئ یا به بار وځئ نو هله به تاسو دا خوړلی شئ تاسو دا په کور کې ښه په مزې سره په طریقې سره جوړې کوئ او په اسانه باندې وخورئ بالکل او که میلمانه هم ورکړ راځي شیر صاحب د فتن که نور څه نه بس دا خو تاسو ډېره ښایسته طریقه وښودله ما تاسو نه یاد کړئ انشاءالله زه به دا عملي کوم دا به تاسو ټرای کړئ دا به تاسو ته یقینا چې دی نو هغه به ښه لګي ښه دې بل طرف ته زه څه کومه اها دې طرف ته څه کوئ دا ما لږ غونې تیل چې دی نو هغه اخلمه او دې کې به تیل څومره تقریبا ډالډا کوکنګ آیل چې دی هغه ما واغستو 2 ټیبل سپون اوکې ٹھیک شو 2 ټیبل سپون ما ډالډا کوکنګ آیل واغستو هغې نه پس زما سره بریډ سلایس دي بالکل او بریډ سلایس چې دی نو هغه به زه کوم دلته کې د دې نه چې کوم خو زه وایم که نه چې تاسو دې ته دمه ادامه اخلئ. ورکوئ بالکل دمه هم لرو نو تخنیکي همکاران اشاره کوي تاسو د مواخلئ هغې نه پس په مونږ ریسیپي بله قدمون دوستانو زموږ سره په خپرونه کې اوسئ چېرته هم لاړ نه شئ موږ سره ملتیا وکړئ
یو ځل بیا خپل ټولو مینوالو ته هرکلی زما د طرف نه د ډالډا کوکینګ آیل د طرف نه او د خیبر ټي وي طرف نه تاسو ټولو ته د اختر چې دی نو هغه ډېر ډېر مبارک شي که دې طرف ته تاسو وګورئ نو ښه مزیدار او ښه هغه څه ورته وایي تیکې چې کوم موږ جوړولې هغې هغه شرا اواز چې دی نو هغه راځي ښه مزیدار ساس سره او ښه نرمې او ښې ګرمې دواړه نرمې او ګرمې دواړه او چې دی نو دا پخې شولې او د دې نه پس چې دی نو دا اوس یو سایډ د بل ته چې دی نو هغه زه کاړومه چې دا بالکل هغه فاینل چې کوم پخوالی دی چې هغه هم نظر راشي جي چې هغه واقعي د دې کچوالي څه دغه پاتې نه شي که نه چې کونې دا خدای نه خواسته کچه چې دی نو هغه پاتې شوی اوس به ستاسو په ذهن کې داسې نه شروع کې ماته داسې لګېدو تاسو ویل چې مې بي دا چې دی نو کچه پاتې شوی بالکل همداسې مې نظر و نو داسې مې ویلې دوستان ته یو بیا څه وایم وایي ته د اختر په سبا راشه ته د اختر په سبا راشه احمد شیر راوړي دي ښایسته ښایسته ډیشونه دومره ښایسته پخلی کوي چې دوستانو طوفان یې راوړی د طوفان ځکه چې دومره ښایسته مزېداره خواړه پخوي که نه چې بالکل یې ساری نشته ده دې ته وایي یو تکړه با استعداده با نظافته اشپز دومره تکړه ده مننه خوشحاله اوسئ او قسم دې تاسو چې پرې دا شعرونه ووایئ که نه نو سم هغه ژوند پروګرام ته چې دی نو هغه ورکړي ما ته د ستاسو هغه پروګرام را یاد شي ژوند رنګ چې کوم د ستاسو پروګرام و که نه هغه راته را یاد شي چې هغه څومره مزېدار به تاسو کولو ها دا زه اوس دې 2 سټیجه دي ښه دا په یو طریقې سره مونږ داسې وکړلو چې دا مونږ سور کو صحیح شوه او دا دا خو د خیر فلحال به دې ته راوباسم بیا به زه بل ته کړم او دا ډېره مزېداره چې دی نو هغه جوړېږي دا سویټ ډش ده داسې خو ښکاري سم ښایسته او دا چې هم دا بل هم تیار شي ډالډا کوکینګ آیل چې دی نو هغې زه استعمال کوم او هغې نه پس چې دی نو دا چوله به زه بنده کړم د دې دا بنده شوه صحیح ده او دې طرف ته چې دی نو دا وګورئ چې د دې اوس ښه مزېدار ساس چې دی نو هغه به جوړېږي پهله خو به دا مونږ په دې کې سرک کې او بیا د هغې نه پس چې دی نو دا مونږ راوایستو ښه د دې اوس چونکې چوله پر اوبه کړو او دا چې دی نو دا به ریموو کړو لږ غوندې او دې کې تقریبا داسې نیم کپ پورې اوبه مونږ ټوټل په دې کې واچولې او ما سره چې دی نو چیني موجوده ده دا ده چیني به دې کې اچوئ دا به داسې اوس به د دې دغه کم شي تاثیر هغه کم شرشر اواز بالکل څومره ښایسته هغه کم شو صحیح شو ډېر ښایسته خوندور بوی راځي او دا اوس چې دی نو د دې نه چې کله چیني په دې کې حل شي نو زه به دلته کې دا کېږدم یعنې یوازې چیني حل کوئ ګلابي رنګ خو نه کوئ چیني چې ګلابي رنګ شي نه دا وګورئ سمپل ډېر ښایسته دا په اسانه ډېر ښه لکه چې مونږ دا کوو چې دا په اسانه باندې چې دی نو کېدو والا دی لکه هغه ډېر په طریقې باندې تاسو وګورئ هغه ډېر خوږوالی به هم په دې کې بیا نه راځي خو لکه چونکې سویټ ډش دی په دې کې بیا خوږوالی چې دی نو هغه نو زه یو پوښتنه لرم دلته څنګه د په کور کې زموږ بابي ته دیګ میګ پخوئ که نه هلته څنګه ده که یوازې زما قسمت کې بابي چېرته وایي زما قسمت کې جانان نشته خبره ده یا د جانان په قسمت کې کېدای شي زه نه یم نه داسې وایې داسې مه وایه چې وایي داسې مه وایه چې زه بیا نه راځم چېرته مړه درپسې نه شم جانانه نو داسې مه په دې جملې باندې د دوی په دې وینا باندې تقریبا په روجو کې ماته پرویز بھائی بس کا دا واده وکړه که نه نو ما ته هم دا واده کول زما په لاس کې دی ښه انجوای کا تاسو دا جمله وکړه تاسو ته تر اوسه پورې پته نه وه که نه نو ما ته څه پته یا الله ما ته خو څه وایي جلیل صاحب ما ته ویلي وو چې دوی واده کړی دی نو زه ما سره جلیل صاحب ټوکې کړي جلیل صاحب بیا ونه وایي ګوره دا خبره دې هم شروع کړې ده سړی ګوره خبر نه ده او تا ورپسې بسته خبره کړې زه خو خیر څه دې خوښه ده چې یو افغانۍ درته وکړم نه افغانیان یې وایي جهیز ډېر زیات نو خیر ده څه خبره دومره ښایسته بری جهیز هغې ته نه وایي هغې ته مخاله بری وایي که نه وایي دومره پته نه شته څومره تولې 40 تولې کالې الله داسې هم نه دا چا یارولی ما ته وکړه ویلي که نه زمونږ یو ملګری و هغه ویل یې 40 تولې کالې او برانډډ سوټونه او داسې به کوئ نه داسې خو نه ده داسې نه ده افغانان چې دي بس لږ زره ولور اخلي درنه کېدای شي ستاسو 2 لکه کلدارې به دومره راځي
2 لکه او 2 لکه 3 لکه دومره به راځي نو یو ښایسته افغانۍ ښځه به درته وکړو څه وایې صحیح ده ما او جلیل صاحب به لاړ شو دسمال به راوړو نه نو دا خو مې خوښه ده خو هغوی دغه ویل که نه وایي دغه دی وایي پته نشته څومره پیسې هغوی ما ته وی 40 تولې به ورته نه کالی چې زه یم که نه تشویش مه کوه وایي چې زه ژوندی یم برید تاووه ها دا تاسو ولیدو وای څومره ښایسته څومره هغه چې ښایسته کوم وه مونږه جوړوو څه شی واو. هغې نه لاندې پهله برډ او برډ نه پس چې نو دا د ماشاءالله په لاسونو دې مبارکت شه واه جزاک الله خیر واه. او دا اوس دغسې پر ورو ټیک شو ډېر ها دا چې کله اوس یخ شي که نه ها. د دې خوند به الګ ښه مزېدار چې دی نو هغه به راسي ها. د څنګه زما ډرس کلر دی که نه او داسې کلر هم جوړ داسې کړی کلر چې دی نو هغه جوړ شو ډېر ښایسته کلر د زما د خوښې ها دا ستاسو خوښه کلر دی بلکل اوکې. ډېر ښایسته خوند ها اوس د دې نه دا ایکسټرا ځای به صفا کړو او چې اوس به دې نه پس بیا په دې باندې یو کار سره بل دی فاینل څه پاتې؟ و هغه دا دی جي چې دا به ما ویل چې بالکل فاینل اینډ ټایم کې به په دې باندې بنانا سره چې دی نو د دې سرونګ چې دی نو هغه به کېږي هو یعنی هغه ډېر ښایسته ده خو به ډېر ښکلی جوړ شي دوستانو ښایسته ډیزاین سره او وګورئ په کورونو کې ځان ته تاسو هم چمتو کړئ ځکه چې ډېر خوندور دي زه خو داسې احساس کوم چې سم ډېر ښایسته خوړو کې یم دغه شی به او تاسو ته به خوم دا لګي دا به تاسو ته خوم لګي دا خو صحیح ما شو یاد کړ بلکل دا تاسو یاد وکړه دا به فلحال داسې دلته کېږدم بیا هغې نه پس به زه دا پلیټ کې دا سرو کوم ځکه چې ټایم چې دی نو ما ته پته ټایم پاتې ده څومره څه شته اندازه شته تاسو ته ما ته خو پته نشته ده چې څه تخنیکي همکاران څه وایي ټایم شته که نشته ده نشته دی شته دی شته ډېر ټایم دی تاسو چې وکړئ زه میلمانه راغلی یم ټایم خو به خود زیات درکوي ټایم به زیات وي ډېر ښه 10 منټه وخت شته ده 10 منټ نشته نو مونږ به په دې کې ښه یو سوال زه لرم یعنې دا هم غواړي چې خواږه شي دا خواږه بنانا خو شي خواږه ده نو غواړي چې نور هم خواږه شي بنانا خواږه شي د دې دا خو به طوفان راشي بلکل دا که د دې داسې وي که نه چې کله دا تاسو لږ غونې بعض اوقات خو زه داسې کومه چې زه دا بالکل فرای کړم وای او بیا د هغې نه پس په شیره کې دا زه واچوم خو چې کله زه داسې کومه چې زه لکه وایم جي چې دا څوک میلمانه روان دي او هغوی دپاره یو داسې ډش جوړول ده چې هغه لږ غونې مختلف ټیم وي او ښه چې دی نو هغه ټیم وي بیا د هغې دپاره به تاسو په دې کې دا شیرې کې به واچوئ د دې سره به یو بل کار کېږي د دې چې کوم هغه کلر د بنانا چونکې په دې کې ریچ آف دغه دی د آیرن نه ډکي نو په دې کې دا تورېږي کیله په دې کې به دا اوس تورېږي نه ټیک شو څومره ښه دا خو ډېر ښایسته دا به چې دی نو دا په دې کې اوس تورېږي نه اوس دا د دې یو کیرمل جوړ شو کم کیرمل چې وختي تاسو غوښتو که نه چې تاسو ویل چې دا به په دې کې کیرمل چې دی نو هغه خو به جوړېږي یا نه به جوړېږي د دې هغه سپیشلی دا د ماشومانو دپاره هسې لوی هم چې دی نو ډېر په شوق سره دا خوري خو د ماشومانو دپاره دا یو بهترین چې دی نو هغه سویټ ډش چې تاسو د هغوی دپاره جوړ کړئ او هغه ماشومان چې کم کیله نه خوري هغوی دپاره دا بهترین ځکه چې دا وزن هم ورکوي اشتهاور هم دی وزن هم ورکوي د دې تر څنګ خواږه دي دوستانو حتما یې خپل ماشومان ته په کورونو کې چمتو کوي او ځکه چې احمد شیر خو طوفان کړی دی لیدونکي به هم وایي چې کاشکې زه هم دلته نظیفه چې ولاړه د دې ځای کې کاشکې موږ هم میلمانه شو میلمانه به شي انشاءالله او د مې ټایم چې دی نو هغه شوی دی خو تاسو چې دی نو هغه به دمه واخلئ بیا چې واپس راشو دا بل چې کوم زمونږ ډش دی هغې پریزنټیشن چې دی دوستانو تاسو هم په تمه اوسئ دا چې څومره ښایسته خواړه شیر صاحب پخ کړي دي آماده کړي دي ورځو لنډ دمه دمې نه وروسته بیا هم زموږ سره اوسئ یو ځل بیا خپل ټولو مینهوالو خپل ټولو دوستانو ته هرکلی پروګرام دی چې د ډالډا دسترخوان او د ډالډا په دسترخوان کې چې ما څه جوړ کړي هغه ما لږ غونې ټرای کړو د هغې کیرمل چې دی نو ډېر مزېدار دی ډېر یمي شان دی د ماشومان چې څنګه خوښ وي کینډي دي چې تاسو خورئ که نه کینډي ټافي هغې په شان چې دی نو داسې داسې لږ لږ فلیور چې نو کرنچ کرنچ اواز چې دی نو هغه هم راځي
نظیفه چې دی نو هغه وایي چې زما خو خوښ شو زه به چې دی نو دا کوشش کوم چې دا زه جوړ کړم او که خوښ یې نه شي خیر هېڅ خبره هم نه ده زه به جوړ کړم زه به ورته جوړ کړم بیا خو لکه داسې ده که نه چې دا تاسو اوس جوړوئ زما په موجودګۍ کې نو بیا خو هغه خبره خو هم ښه نه ده دا څومره ښه وګورئ شیر صاحب څومره ښه سړی دی وګوره ما ته وایي چې زه به یې چمتو کوم نو دا خو ډېر ښه ده زه به تاسو ته هر ټایم وایم چې بس ما ته چمتو کوئ ځکه چې هم به زما زه به ساعتمنده اوسم د دې سره او هم به زموږ په کور کې اوسي او بل تاسو چې دومره ښایسته غوړي استفاده کوئ نو دې سره خو بالکل طوفان راځي همداسې نه ده همداسې ده همداسې ده ښه تاسو وایي چې چمتو چمتو مونږ وایو چې تیاروي مطلب آماده کوي ښه آماده کوو لکه اوس تاسو لګیا یې ډیزاین چمتو کوئ او چمتو دا ما د دې لپاره سالډ چې کومې پاڼې دي هغه کېښودلې او لږ ونې بس زه صرف دا چونکې ما په هغه ټایم باندې دا پرېښودلی وو ما ویل چې دې ته کلر چې دی نو هغه پراپر دی راشي او اوس چې دی نو اوس چونکې اوس یا اسې ټرای خو که نه یو ځل خیر دا یو تاسو ټرای کوئ که نه تاسو ته پلیټ راخلم زه به وګورم دوستانو چې دا څنګه ده خوشمزه ده که نه او که فرض که تاسو لکه ټرای دا نه کړو که نه بیا ماته داسې لګي چې دا خو هغسې مزېدار زه په اول په دې کې سرف کوم بیا زه تاسو ته دغه کوم صحیح ده سمه ده دا خو به ډېر ښایسته کار وشي دوستانو وګورئ څومره ښایسته یې چمتو که په لنډ وخت کې او دومره زر نو که تاسو کره میلمانه څوک راځي که نور هېڅ نه وي که نه ستاسو د واکه څه نه کېږي نو زر تر زره دغه اسانه طریقه وکاروئ انشاءالله ډېر زر به میلمانه هم خوشحاله شي تاسو هم داسې دی که نه چې لکه دا هغه ډېرو تیلو یا غوړو والا هم نه دی تاسو ته چې دی نو دا به دغسې دا به خوند درکوي چې دا لکه داسې تاسو په دې طریقه چې دی نو هغه جوړ کړئ تاسو به وایي چې یار دا خو باقي ده که مونږ په کور کې جوړو نو زیاته ښه چې دی نو هغه به ښه زه به لږ غونډې تاسو ته یو ځلې بیا چې دی نو ووایم د ډالډا کوکینګ آیل او د بنسپتي حوالې سره چې د دوی وینا چې دی نو هغه څه ده د دوی وینا دا ده وایي چې جهاں ممتا وهاں ډالډا دا خبره خو وړومبنۍ چې دی نو هغه د دوی دا دویمه خبره دا ده چې د تېر شوي 80 کالو نه په ډالډا باندې د مور چې څومره میندې دي د هغوی ډېر چې دی نو د وخت نه چې دی نو په دې باندې څه ده جي بروسه چې دی نو هغه ده هغې وجه څه ده بروسه یې ولې ده بروسه یې ځکه ده چې صحت حوالې سره که هغې باندې خبره کېږي او که خبره کېږي د دې چې کومه کوالټي باندې کمپرومایز دی چې هغه په چېرته هم د ډالډا چې څومره مینجمنټ دی هغوی چېرته په دې باندې کمپرومایز چې دی نو هغوی نه کوي هغوی وایي چې مونږ کومه کوالټي چې دی هغه خپل میلمنو ته کم د هغوی اغوستونکي دي هغوی ته ورکوو نو په هغې باندې مونږ چېرته چې دی نو کمپرومایز نه کوو د هغې سره سره هغوی دا همیشه یو څه نه څه داسې نوي خبره کوي چې تاسو خپل دسترخوان باندې خپل ټراډۍ باندې چې دی نو نوي ډشز چې دی نو هغه راولي اختر خوند په هغې باندې سیوا کوي او ځکه خو هم دا هم وایي که نه لکه څنګه چې نظیفه تاسو ته د مور خبره وکړه چې مور خپل بچو دپاره څنګه مینه لري او هغوی دپاره یو ښه چوایس چې دی نو هغه کوي چې داسې څیز دی چې دی نو هغه نو ځکه خو جهاں ممتا وهاں ډالډا او جهاں ډالډا وهاں ممتا څومره ښایسته خبره تاسو په پښتو کې دا ویل شئ پښتو کې څنګه ووایم چې زه په پښتو کې داسې وایم که نه چې د یو ځانګړي مور انتخاب ډالډا غوړي دا دوباره تاسو ماته په سولو کې ووایئ زما د پرومو جمله به راووځي که نه تاسو ووایئ ښه زه تاسو بل ووایم که نه د هر مور انتخاب ډالډا غوړي صحیح ده که نه زبردست دا اوس تاسو ټرای کوئ چې دا د مور انتخاب خو تاسو ویل خو چې ما کوم څه جوړ کړي د هغې کې او بل دا ده چې د مور انتخاب هېڅکله خراب نشي کېدلی زه به دې نه استفاده وکړم دوستانو جی تاسو وکړئ او بیا ماته ووایئ مزیدار دی ډېر خوندور واو څومره خوندور دی ډېر خوندور ډېر زبردست وایم چې په لاسونو مو برکت شه جزاک الله خیر ډېره مننه زه افس کې ټول ته وایم که نه چې شیر صاحب سره چې ده د دې ستاسو دغه کیریت به نور هم زیات شي ځکه چې دومره ښایسته پخلی کوئ که نه طوفان راولئ نو دا خو ډېر خوندور دي دوستانو خلک تاسو هم وخورئ که نه سم خوند کوي مننه جزاک الله خیر پهله خو د ستاسو د راتلک ډېره مننه چې تاسو پروګرام کې چې دی نو راغئ زما سره مو برخه واخیسته د اختر په ورځ باندې تاسو په دې کې دومره ګډون چې دی نو هغه خو جزاک الله خیر خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او بریالي اوسئ او د ستاسو ټولو مننه چې تاسو پروګرام چې دی نو هغه وکتلو ریسیپیز لازمي چې دی نو هغه ټرای کوئ نظیفه خو به هم ټرای کوي ځکه چې د هغوی به دا خوري پوره به ماته وایي او څنګه چې د ډالډا خبرې د هغوی وینا ده چې دا اکټیو انرژي کې تاسو ته ویټامین A D and E درکوي د هغې سره
اومیګا 3 and 6 چې نو هغه په دې کې موجود دی کولیسټرول نه بالکل پاک چې دی نو هغه دادي او د هغې سره سره تاسو ته دا د ستاسو صحت ډېر زیات خیال ساتي ځکه خو د میندو په دې باندې بې حد بروسه ده او تاسو چې دی نو په دې باندې هغې وجه دا ده چې په صحت خبره کېږي او که د کوالټۍ خبره کېږي دوی په باندې بالکل په هغې کمپرومایز چې هغه نه کوي نو ځکه خو دا وایي که نه چې جهاں ممتا وهاں ډالډا او جهاں ډالډا وهاں ممتا نو خپل ډېر زیات خیال ساتئ په خپلو دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ انشاءالله که ژوند وفا وکړه بیا به چېرته تاسو سره ملاقات کېږي د الله په امان الله پاک.